بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی او بخون کې خدای په نامه نن په ایکسل کې یو 15 کارونه باندې په کوم چې عموما ټیپس او تخنیک مرته خلک وي خو کار دی نو په ایکسل کې چې چیرته تاسو کالمونه غټ وي څنګه ډیر په اسانه طریقه باندې واړه کولای شي یا واړی غټولای شي او بل تاسو پروګرام کې بعضی شی نه لیکلي دي کالم ته څنګه بدلوي یا کالم کې مې اوس لیکلي به تر ته څنګه بدلوي په دې کار کوو. بعض وخت کې مونږ د نمبر سره ټیکسټ هم لرو په دې کار کوو چې څنګه یو نمبر ټیکسټ ولري او هغه په فارمولو کې استفاده شي کلکولیټ شي. بل په دې کار کوو چې څه ډول مونږ په ایکسل کې دننه د خپله د ایکسل سکرین شاټونه واخلو یو خاص ځایونو په هغې باندې کار کوو. او بل ډیټ کنورټر په ایکسل کې څنګه استفاده کیږي یعنی هجري شمسي کال څنګه مونږ په عیسوي کال بدلولی شو او یا عیسوي کال څنګه مونږ په هجري شمسي بدلولی شو. اوس راځو د ایکسل ته. په ایکسل کې دلته ما بعضې شیان تیار مخکې نه لیکلي چې ستاسو وخت ضایع نه شي. دغه بي دې ته کالم وایي په دې خو به تاسو ټول پوهېږئ او دې ته رو وایي. په دغه کالم کې که تاسې وګورئ دلته عبدالرزاق پوره نه ښکاري. که کلیک پې وکړم پاس وګورئ دلته په فارمولا بار کې ښکاري ولې دلته نه ښکاري. اکثره موږ دا کش کوو داسې نو که چېرته موږ ډېر شیان داسې لیکلي وي او دا هر یو راکاږو نو وخت هم زموږ ضایع کېږي. دې دپاره اسانه طریقه دا ده چې دغه د بي او سی تر منځ په دغه ځای کې چې موس راولئ نو دغه موس شکل هم چینج شي. ګورئ او دې وخت کې داسې وي بیا داسې وي دې ځای کې داسې پلس علامه وي دلته چې راولئ دغه ستور علامه غوندې شي چې دې کې هغه ویکتورونه اچولي دي چې تاسو لیفټ رایټ دا کش کولی شئ. همدغه هلته ډبل کلیک کوو. دا ګورئ چې ما ډبل کلیک وکړو بالکل هماغسې اټو فټ په حساب سره دا فټ شول. مثلا دغه یو دوه درې ډېر ځای نیولی دی نو دغه امپلای آی ډي پورې به دا هم ورکوټی شي. دغه ای او بي تر منځ ډبل کلیک کوم. تاسو ټایټل ته وګورئ دې خلکو بعضې وظیفو نومونه غټ دي ابتداً ترې 10 کالم ته راوښتي دي نو دغه هلته د سی او ډي تر منځ ډبل کلیک کوم تر څو ټایټل کالم برابر شي. دغه ډبل کلیک مې که دا هم برابر شو نو په دې ډول باندې تاسې په اسانه باندې کولی شئ چې کالم ویت ورکوټی او غټ کړئ په یو ډبل کلیک سره. دویم کار دی ټرانسپوز. ټرانسپوز څه کار کوي؟ دلته ګورئ دلته یو جمتري ده مثال تاسې داسې لیکلی ده سنډے منډے یا کوم ټیبل دی چون دا ما ته اسانه ښکاره کېږي تاسې به په ښه پوه شئ په دې خاطر ما دا راخیستی. اوس تاسو ته وایي چې نه دغه سنډے منډے ټیوزډے دا باید داسې په کالم کې لیکلي وي روګانو کې لیکلي وي او دلته هم بیا ورته نمبر ورکړی وي 1 2 3 نو امکان دی ولري ټیبل ډېر غټ وي تا ډېر زحمت ویستلی وي اوس هغه ټول څنګه کږی راکږی نو دې دپاره اسانه طریقه هم دا ده چې دا تاسو ټول سلیکټ کړئ دې ځای نه دا ټول سلیکټ کړئ کاپي کړئ او په بل ځای کې کلیک وکړئ او په سپیشل ته چې لاړلئ پیسټ ته او بیا پیسټ کړئ په سپیشل ته دلته ټرانسپوز یو آپشن دی چې دا انتخاب کړو او اوکې کلیک کړو. تاسو وګورئ هغه سنډے منډے ټیوزډے دلته راغی او تاسو وګورئ فرایډے کې چې کوم شپږ 14 20 ویشت هغه هم دلته په همدې فرایډے کې راغلی دي. دغه ټول ټیبل یې تا ته واخیسته له کالم نه رو ته بدل کړه یا رو نه کالم ته بدل کړه. په دې ډول باندې که تاسې همداسې لیکل کړي وي لکه په دې ډول باندې او تاسې نه هغسې پورتنی خواهش وشي چې هغسې جوړ کړئ نو دا بیا تاسې کاپي کولی شئ. مثلا پورته یو ځای کې کلیک وکړئ په سپیشل ته راشئ او دلته ورته ووایئ ټرانسپوز نو همدغه لیکل به په هغه شکل باندې تبدیل کړي. بل کار دا دی چې څنګه موږ په یو نمبر کې که ټیکسټ موجود وي نو هغه څنګه کالکولیټ کولی شو. شیټ شپږم ته راځم زه ما مخکې نه یو څو مثالونه تاسو ته تیار کړي. یو آیټم دی بل ویټ دی. آیټم کې اویل بینز او رایس دی او 10 kg دی 15 kg دی 8 kg دی. دا که زه دلته سم کومه مثلا تاسو هم په دې پوهېږئ چې سم او قوس شروع دا درې واړه ورته سلیکټ کړم دغه درې واړه مې سلیکټ کړل قوس بند یا بغیر د هغې نه مې انټر چې ووهئ دا جمع کېږي خو جمع نه شول. وجه چې ده چې دا از ا ټیکسټ کنسیډر کېږي ښه دغه شي نه. تاسو وګورئ کله چې زه نمبر لیکم دا لیفټ سایډ ته ګوره ما 90 ولیکه یا 90 انټر کوم چېرته راغی دا رایټ سایډ دغه ته راغی ایکسل دغه سیل کې چې دی حجره کې دغه رایټ سایډ ته ولیکل شو. ولې دا چې دی
دا که تاسو متوجه شئ دا 10 kg دا چپ طرف ته لیکل شوی یعنی خې د سیل یا د حجرې ښي طرف ته رانغی وجه دا چې ټیکسټ همیشه د چپ سایډ نه شروع کیږي او نمبر په ایکسل کې ښي لاس ته راځي په سیل کې نو دا از ا ټیکسټ کنسیډر کیږي دې لپاره موږ څه کوو دې لپاره سبسټیټیوټ که تاسو کتلی وي او فارمول دی په همدې ایکسل کې هغې نه استفاده کوو چې هغه اګنور کوي دا بعضې کوم سبسټیټیوټ موږ ورته وایو چې دغه شی نه تا اګنور کړه نو هغه اګنور کوي بیا چې کله اګنور که پاتې شو نمبر هغه بیا نمبر بیا په فارمول کې څه کېږي کالکولیټ کېږي د دې طریقه څه دا ډول ده چې دلته به ولیکو ایکوال ټو سم دلته به بیا قوس شروع کړو دلته به ولیکو چې سبسټیټیوټ او دلته به دلته رینج سلیکټ کوو دغه رینج چې کوم دی دغه سلیکټ کوو چې دغه دی په دې کې کامه لیکو چې په دې کې دغه ټیکسټ چې دی دا کیجي دی دا په کوټیشنو کې لیکو کامه او بیا ورته دوه ساده کوټیشنه چې هغې نه وروسته قوس بندو او دلته ورسره زیرو پلس کوو ځکه چې دغه از نمبر کاونټ شي نو پلس بټن وهم او زیرو ورسره لیکم او دلته بیرته دا قوس بندوم که دا زه ساده انټر کړم دا کار نه کوي صحیح ده نو دې لپاره تاسو څه وکړئ د دې آخر ته چې کله راغلئ تاسو کنټرول شفټ انټر ووهئ صحیح ده نو تاسو ته اوس دلته لیکي 33 ښه ګورئ دغه 10 او 15 25 او 15 او 8 څو کېږي 33 نو په دې ترتیب باندې تاسو کولی شئ چې که په کوم نمبر سره ټیکسټ هم لیکل شوی وي نو فارمول کې تاسې هغه جمع کولی شئ دلته راشو دلته وګورو موږ په دې بل ټیبل کې نو دلته موږ مثال پیسز لیکو 20 پیسز 30 پیسز وغیره وغیره ګوره دلته لیکم مثال 30 پیسز دا وګوره دا از ا ټیکسټ ومنل شو نو زه وایم چې نه دغه ایریا چې ده دغه باید از ا ټیکسټ ونه منل شي دغه باید اتومات چې زه لیکم پیسز هم ورسره لیکم دا باید ایکسل باید از نمبر کنسیډر کړي نو دې دپاره ښه طریقه دا ده بهترینه چې دا ټول سلیکټ کړو موږ دلته راشو الاینمنټ ته نمبرز ته راشو دلته په جنرال باندې کلیک وکړو او دلته ولیکو صفر یو کوټیشن چې دی ولیکه هغه چې کوم ټیکسټ دی هغه ولیکه مثلا پیسز موږ هغې کې لیکو اکثر او دلته بیرته کوټیشن بند کوي او اوکې کوي اوس تاسې په دې سیلینو کې پیسز لیکلو ته هم ضرورت نشته مثلا زه لیکم 15 دانې دي اتومات پیسز ورسره لیکل کېږي ګورئ مثلا دلته لیکم 20 نور هم دي نو 20 او 3 ځلې 20 شول او 15 سره سره شو 15 اوس وګورئ چې دا کالکولیټ کېږي هم او که نه نو ځکه هلته خو از نمبر کنسیډر کېږي موږ ته معلومیږي چې لیفټ سایډ نه رایټ سایډ ته اتومات راځي دغه نمبرز نو اوس ګورو چې دا په فارمول کې حتما کالکولیټ کېږي ښه ځکه دا اوس ټیکسټ چې دی دا نه کنسیډر کېږي اوس دا ما ټول سلیکټ کړه دا رو او انټر مې کړه تاسو ته وګورئ دلته لیکي 15 پیسه دي صحیح ده دلته دغه پیسز لفظ هم باید را نشي مثلا که هغه غواړي چې را نشي نو دلته بیرته همدې دغه ته راځو نمبرز ته او دې کې ورته جنرال سلیکټ کوو جنرال سلیکټ کوو او اوکې کوو نو ګورئ هغه پیسز لفظ ته خوا شو خو ولې ټوټل اوس هم موږ ته ښیي ښه بله طریقه موږ دا ویلي چې څنګه موږ کولی شو چې ایکسل کې سکرین شاټ واخلو نو د ایکسل خپل یو د کیمرې په نوم باندې په ټول بار کې یو اپشن لري چې هغې نه کولی شو نو دلته موږ دغه علامه کلیک کوو دغه وړه کوي غوندې دلته ته وایي کسټمایز کویک ایکسس ټول بار دې ته راځو مور کمانډس ته دې کې دلته راځم زه مثال آل کمانډس ته دې ځای مې آل کمانډ سلیکټ کړ تر څو ماته اسانه شي دلته دغه اے بي سی ته چې راغلی په سی کې تاسې کیمره ولټوئ ګورئ دلته لیکلی کیمره دا چې سلیکټ کړه دا کیمره دلته ایډ وهئ ښه ایډ هم چې ووه بیا هغې نه وروسته اوکې کلیک کوئ چې کله کلیک کړئ دلته وګورئ تاسو ته د کیمرې یو آیکن راځي اوس زه غواړم دغه ځای عکس واخلم مثلا دغه ځای ما سلیکټ او په کیمره باندې کلیک کوم د دې سکرین شاټ یې اتومات واخیسته ښه اوس زه بل ځای کې کلیک کوم نو دا ماته ازه ایمیج راځي صحیح ده د دې یو سکرین شاټ یې واخیسته وګورئ تاسې دې ته بارډر ورکولی شئ دې ته مثلا مختلف هغه د ایمیج باندې چې څه پراپرټیز دي هغه ټول په دې باندې هم تاسې
اپلای کولی شئ. ښه دا مختلف ځایونه تاسو کولی شئ د دې عکسونه واخلئ. اوس په ډیټ کنورټر باندې کار کوو چې میلادي یا عیسوي کال څنګه موږ هجري شمسي یا خورشیدي ته اړولی شو او همدا ډول څنګه کولی شو چې موږ دغه هجري شمسي کال عیسوي کال ته یا میلادي کال ته تبدیل کو په ایکسل کې. نو دې دپاره یو وړه غونډه فرموله ده چې هغه کله چې موږ دلته ایکول ټو ولیکو نو ام چې څنګه ولیکو دلته باید 2s راشي او یا s to m راشي. m to s دغه میلادي یا عیسوي کال دپاره استعمالیږي چې دا غواړو موږ کنورټ کو هجري شمسي ته او s to m چې دی یا هجري شمسي کال چې دی دا عیسوي کال ته اړو. خو دې لپاره چې دغه فرمول دلته په لیست کې نه ښایي ګوره چې تاسو کله هر څه لیکئ فرمولونه ټول راځي خو دا فرمول په دې لیست کې نشته دی. نو دې لپاره تاسې باید یو فایل ولرئ هغه فایل ته فارسي ټولز وایي. دا فارسي ټولز ډاټ ایکسل دغه فایل باید تاسو ولرئ او دا ایکسل ته راشئ او په ایکسل کې فایل کې آپشنز کې ایډنس او ایډنس کې دغه جی او یا گو بټن به کلیک کړئ. دلته وګورئ هغه نشته دی په دې لیست کې. نو زه ځم براوز ته او په ډیسکټاپ ته ځم دلته او په ډیسکټاپ کې فارسي ټولز سلیکټ کوم اوکې کوم. دلته وګورئ ټیک مارک دی الریډي که دا ټیک مارک نو ټیک مارک یې کوئ او اوکې یې کوئ. اوس زه دلته تاریخونه لرم زه غواړم دغه تاریخونه چې کوم دي دغه نن چې زه تاسو ته کوم درس چمتو کوم دا 14 د جنوري د دې ځای کې تاسو ته ښکاري 2021 کال دی او دا نور بیا ما مختلف ډیټونه اچولي بیا بیرته مې کاپي پیسټ کړي دي. دې لپاره دلته کلیک کوو او دلته ایکوال ټو اوس موږ سره عیسوي کال دی دا غواړو چې موږ هجري شمسي ته واړو نو ایکوال ټو نه وروسته ام لیکو بیا ګورئ هغه فرمول راغی 2 بیا اس قوس شروع کوو او دغه سل ورته سلیکټ کوو صحیح ده انټر پریس کوو. نو دا وګورئ تاسو ته وایي چې دغه د 1999 د جدي 25 تاریخ دی. جدي چې دا د هجري شمسي د کال 10مه میاشت راځي نو جدي 25 تاریخ راته شو کوي. که زه دا وګورم دغه ټول هم داسې ډرایږي کومه نو دغه ټول تاریخونه ماته اتومات شي کې راوباسي چې دا وګورئ دلته ما 2019 لیکلی دا وایي چې د 12 تاریخ دی یې د 1990 همدغسې د ټولو تاریخونه درته پیدا کړل یا کنورټ یې کړل. اوس بیرته موږ غواړو که چیرته دغسې هجري شمسي کال ولرو څنګه کولی شو دا عیسوي یا میلادي کال ته بدل کړو. نو هماغه فرمول کې تاسو اول اس ولیکئ ایکوال ټو نه وروسته بیا 2 بیا ام او قوس شروع کوي او هغه سل ورته یو دانه سلیکټ کوي انټر یې کوي. تاسو ته وګورئ دغه د جدي 25 بیرته هماغه 14 د جنوري 2021 لیکه دا چې دی همدغه تاریخ بیرته بیا راویستی لږ فارمیټ چینج دی. بیرته دا ډبل کلیک کوم نو هغه ټول تاریخونه ماته بیرته تاسو وګورئ 14 د شپږمې 2020 دلته موږ لیکلي 14 د شپږمې 2020 نو دا تاریخ بیرته ماته په عیسوي یا میلادي کال بدل که. خدای دې وکړي چې اوس هم زده کړي وي ورنه تاسو نه ډېره زیاته مننه. که دغه ویډیو باره کې څه نظر لرئ هم تاسو لاندې په کمنټ سیکشن کې ماته خپل نظر راکړئ یا سره کوم ویډیوګانې غواړئ زه درته چمتو کوم هغه هم تاسو د ویډیو ښکته برخه کې خپل نظر وړاندې کولی شئ. دغه ویډیو در سره لایک کړئ له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.